پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد اسحاق ډار په مشرۍ د یاد هیواد پلاوي کابل ته سفر کړی ده. دا سفر یې د څه لپاره و او دا سفر یې ولې کړی ده؟ او هلته یې د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو سره لیدلي دي او د افغان مهاجرینو په اړه خبرې کړې دي او د افغانستان د پاکستان د تعلقاتو جوړولو په باره کې خبرې کړې دي او د افغانستان د پاکستان د تجارت په اړه باندې خبرې کړې دي. نو راځئ دا خبر تر پای پورې واورئ. دا خبره تاسو خپله د ښاغلي امیر خان متکل له خولې څخه واورئ چې دا خبره د څه لپاره ولې او دغه پلای سفر ولې کړی ده او دا سفر یې د څه لپاره و. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دا مرکه د ښاغلي امیر خان متکل له هر څه نه مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو محترم وزیر او د لومړي وزیر مرستیال محمد اسحاق ډار صاحب ته راغلاست وایو. نن د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ کابل ته تشریف راوړی و. د دې برنامه په دریو برخو تقسیم شوې وه. لومړی مجلس بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شو. دوهم مجلس د افغانستان اسلامي امارت د محترم رئیس الوزرا صاحب سره ترسره شو او دریم نشست د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د اداري مرستیال محترم عبدالسلام حنفي صاحب په مشرۍ د اقتصادي وزارتونو او ارګانونو د استازو په شمول ترسره شو. د دوی دا سفر کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. لومړی خبره د افغان مهاجرینو په هکله وه چې هلته د تېرو 45 کلو په پاکستان کې میشت دي. میلیونونه انسانان چې ډېرې پخوا راغلي دي چې اوس هم هلته پاتې دي. د هغوی د راتګ په باره کې، د هغوی سره د ښه سلوک په باره کې، د هغوی د ابرومندانه انتقال په باره کې، تدریجي انتقال په باره کې تفصیلي خبرې وشوې. له دې نه علاوه د هغوی څه کوم جایدادونه دي، د هغوی مالونه دي، د هغوی سره سلوک، په دې ټولو برخو کې تفصیلي خبرې وشوې. همدارنګه بله موضوع سیاسي موضوع وه. په دې برخه کې طرفونو په دې باندې اتفاق وکړو چې د ډیپلوماتیکو سطحه به هم لوړوي او په سیاسي برخه کې به همکاري زیاتېږي. همدارنګه به مثبت لوري ته د چارو د سمون کوشش کیږي. او دریمه عمده برخه چې په نننیو خبرو کې ترسره شوه هغه اقتصادي برخه وه. د اقتصاد په برخه کې چونکې پاکستان او افغانستان یو له بل سره سوداګري لري او دواړه هیوادونه یو په بل هیواد کې ترانزیټي مالونه لري چې پاکستان له لارې افغانستان ته راځي او همدارنګه د افغانستان له لارې به د پاکستان مالونه مرکزي اسیا ته ځي. د ترانزیټ په باره کې هم خبرې وشوې او څلور هغه لویې پروژې، اقتصادي پروژې چې یوه افغان ترانس پروژه ده، بله کاسازر ده او بله ټاپي ده او بله د برق د ټاپ پروژه ده. په دې برخه کې پاکستاني لوري هم لیوالتیا لري چې دا پروژې په چټکۍ سره عملي شي. ځینې خو شروع دي او افغانستان هم آمادګي لري، هم لیوالتیا لري چې په دې برخه کې زیات کار وشي. له دې نه علاوه پاکستان هیواد هم ځینې داسې محصولات لري چې افغانستان ته راځي یا د افغانستان له لارې نه نورو هیوادو ته ځي. افغانستان هم ځینې داسې محصولات او میوجات لري چې هغه پاکستان ته ځي او د پاکستان له لارې نورو هیوادو ته ځي. نو د تعرفو په برخه کې، ترجیحي تعرفو په برخه کې، همدارنګه د نورو ټکسو محصول په برخه کې هم جناب وزیر صاحب ځینې اعلانات وکړل چې دی به په خپله له تاسو سره شریک کړي چې له دې بعد سهولتونه رامنځته شي، ټکسونه کم شي او تجارت زیات شي، یو له بل سره راکړه ورکړه زیات شي. موږ امید لرو چې نن چې کوم مجلسونه وشو که د دغو مجلسو په رڼا کې
عمل وشي او دواړه طرفه عملي چارو ته ښه توجه وکړي د افغانستان او په سویو پریکړو باندې عمل ترسره سي. دا به د دواړو هیوادو سبب د په خیر اقتصاد